که تجارت د خوښیږي او ډارن یې نو دا ویډیو ستا لپاره ده او پوره یې وګوره. کله له سړک څخه اوښتی یا د کله هم موټر چلولی دی یا که ته په خارج کې په طیاره کې کله تلی یې، اوس به وایي چې هو دا کارونه ما ټول کړي. نو کله چې ته له سړکه اوړې حتما موټر راځي، یو دفعه یو موټر راځي تا وهي مړ کېږي، نو ته باید همیشه د سړک د خوا کښېنې وانه وړې. صحیح ده که نه؟ منطقي خبرې کو سره. که په طیاره کې یو دفعه طیاره سقوط وکړي او ته مړ شي، ته خو نشي کولی چې مثلا ورته وایې چې کامیر یا فلاني طیاره ماته یو قرارداد ولیکي که چېرته دا طیاره سقوط شوه او دا باید سقوط نشي، زه باید روغ سلامت ورسېږم. آیا د دې شیانو تضمین تا دپاره څوک کوي؟ تا سره دا ډار دی. ستا دا پوره حق جوړیږي چې د هر کار د شروع مخکې ته سرچ وکړې، له خلکو پوښتنه وکړې، کوم خلک چې په هغه رشته کې دي. اوس خو د اے آی دور دی، سلګونه پوښتنو ته د ځواب پیدا کړي، بیا ریسک واخلي. خو دا نه دی چې ته هېڅکله شروع نه کړې. د تجارت کې د ریسک اخیستلو هدف هم دا نه دی چې بس په هر چا باندې ډایرکټ باور وکړې، او دا هم نه دی چې ته د ویرې نه شروع نه کړې. بلا که داسې شي، که داسې شي، که دا خرڅ شي، که دا خرڅ نه شي، که دکې ګټه وکړم که تاوان. دا ترتیب نه دی. ریسک واخله، بیا به ته یو ځای ته رسېږي. دا که په دې ترتیب یې خو له کوره مه وځه. نو له کوره مه وځې، یو بلندمنزل یو څه چپه شي مړ کېږي، قرار کور کې کښېنه. ریسک چې وانخلې هېڅ څه په ژوند کې نه پېښېږي. ته هره ورځ په ژوند کې ریسک اخلې، ولې ته په دې پوهېږې نه چې ته ریسک اخلې. نو په همده خاطر درته وایم که ته دا ویډیو ګورې، تر دا ځایه دې دا ویډیو وکتله، دا ویډیو عملي که. ژوند له ریسکه ډک دی. په هوښیارانه ډول باندې ریسک واخله، په ځیرکتیا سره ریسک واخله، څوک دې ونه غولوي او ریسک واخله. که ریسک دې وانخیستو، دا خبره مې ښه واضح واوره، بیا ونه وایه چې څوک نه ماته یې نه وایي. که ریسک دې وانخیسته 15 کاله وروسته، 10 کاله وروسته به ارمان کې. بیا د همدغې ریسک نه اخیستل هم بیرته یو ریسک دی. څوک چې ریسک نه اخلي دا هم یو ریسک دی. ریسک څه دی؟ که چېرته ته ریسک واخلي، ته به یو ښه بزنس ولري. ریسک دې وانخیستو، یو بل ریسک دی. هغه ریسک څه شی دی؟ چې ته به په غربت کې ژوند کوې. نو ریسک واخله او ژوند خدای بدلوي، واسطه او هر څه به ستا په لاس باندې کېږي.